تازه او مهم خبر ملا حسن آخند د ابراهیم رئیسی پر وژل کېدو خواشینی یم د ایران ترڅنګ ولاړ یم. سلام ستړي مشئ وخت مو بخیر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهم خبر ته. د طالبانو د ریاست الوزرا ملا حسن آخند د هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، خارجه وزیر او یو شمېر نورو ایراني چارواکو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې او د ایران خلکو ته یې تسلیت ویلی دی. د طالبانو تر واک لاندې د ارګ په خبرپاڼه کې ویل شوي چې دوی په سختو شرایطو کې د ایران د حکومت او خلکو ترڅنګ ولاړ دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هلیکوپټر تېره ورځ مازدیګر مهال سقوط وکړ چې د رئیسي او خارجه وزیر جسدونه له زیاتو پلټنو وروسته نن پیدا شول. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمتو شوې ویډیو. تر دې ښې چارې ښه